بسم الله الرحمن الرحیم. نو زموږ تاسو ته هستولوژي دریم درس دی. اول دوه درسونه چې هغه هستولوژي عمومیات وو، اسټنینګ وو او مایکروسکوپ وو. څنګه موږ تاسو سمپل برابر او څنګه یو سکشن موږ تاسو ګورو. نو اوس موږ تاسو ته خیر سره د هستولوژي هغه اساسي او مهم موضوعات ته خیر سره داخليږو، چې تاسو لپاره ډېر مهم هم دي او دا باید ښه زده کړئ. نو موږ تاسو اول مهم موضوعات څخه چې دی د خیر سره سيتوپلازم موږ تاسو ته خیر شروع کوو. موږ تاسو اول دا وایو چې حجره چې دی، سيتوپلازم چې دی، حجره څنګه جوړښت لري. بیا وروسته ځو انساج ته خیر سره. نو موږ تاسو ته خیر شروع کوو، سيتوپلازم نو خیر سره موږ تاسو شروع کوو. زموږ تاسو دغه لکچر چې دی یا دغه پریزنټیشن چې دی دغه موضوعات باندې راڅرخي چې هغه سره د خیر پیژنو ان شاء الله. پلازما ممبران خپل د خیر پیژنو چې حجره غشا چې ده، سيتوپلازم اورګانيلز، سيتوپلازم چې کوم اورګانيلونه شته په حجره کې، او بل سایتوسکeleټن بل د خیر څخه په اړه بحث کوو ان شاء الله. او بل انکلوژنز بل څه دي، یعنی هغه ویزیکلونه یا هغه ځینې اضافي شان یې مثال ځینې حجرې ذخیروي مواد چې انکلوژنز په نامه یادېږي. په اخر بحث به کوو ان شاء الله چې دا څه دي او څنګه موقعیت لري، چې لپاره چې څخه جوړ شوي دي. اول راځو موږ تاسو حجره باندې بحث کوو. د خیر حجره موږ چې کوو وایي خپل حجره چې ده دا یو اساسي سټرکچریز او د بنسټیز واحد دی د ژوندي موجودات. یعنی ژوندي موجودات جوړښت هم جوړي او همدارنګه وظیفه کې هم ډېر مهم رول لري. نو د جوړښتیز او وظیفوي واحد دی د ژوندي موجوداتو سیسو. او بل په ژوندي موجوداتو کې تر ټولو کوچنۍ ژوندۍ برخه چې ده هغه چې دي خپله حجرات. که څه هم دی مثال وایي اتم ده، خیر خو موږ تاسو په حجره کې موږ تاسو بحث کوو. نه ژوندي موجودات کې ټول هغه ژوندي کوچنۍ برخه چې ده هغه چې دي حجرات. بل موږ تېره ورځ هم په دې شی بحث وکړی، دا خبره مو وکړله چې حجره او اکسترا سیلولر میټریکس چې دی مثال خبر نه، یعنې حجره د حجرې شاوخوا چې کوم ساحه ده، کوم مواد دي، دوی په ګډه سره یو ځای کېږي او ټول انساج جوړوي. بیا موږ وویل چې هغه انساج راځي مثال د خبرې غړي اورګانز سره یو ځای کېږي. بیا موږ وویل چې هغه غړي سره یو ځای کېږي انسانان سیسټمونه جوړېږي. نه سیسټم څخه بیا وروسته بیا نو هغه د حیوان او انسان څخه جوړېږي یا ملټي سیلولر حیوانات څخه جوړېږي، په سیلول حجروي حیوانات څخه جوړېږي. صحیح ښه مختصر موږ تاسو وایي چې حجرات دوه رقمه دي، یو یوکاریوټیک دي او بل چې دي هغه پروکاریوټیک حجرات دي. تاسو په بیولوژي کې دغه بحث کړی، یو خپل حقیقي ته ویل کېږي، معنا حقیقي هسته لرونکي حجرات. صحیح دي چې هغه مثال هسته لري، هستوي غشا لري مثال شاوخوا حجروي اورګانیلونه لري مثال هغه اورګانیلز چې هغه ممبران لري هغه په ځان کې لري. یعنی چې واضح چې ولري هسته ولري، هستوي مواد ولري، هغه ته یوکاریوټیک ویل کېږي. دا د حیوانات او انسانانو حجرات څو رقم دي؟ دا رقم قرار دي. صحیح شو یوکاریوټیک حقیقي هسته لرونکي حجرات چې هغه بیا سایتوپلازم هم لري او بیا نور غشا لرونکي اورګانیلونه هم شته ورسره. صحیح بل پروکاریوټیک حجرات دي. پرو معنا ساده، هغه حجرات چې هغه ساده هسته لري، یعنې هسته په دې کې نه وي، هستوي مواد چې دي هغه دغه پاشل سوي ورې پراته وي. یعنې هسته یې جلا سوې نه وي، هستوي غشا نه لري. او همدارنګه په سایتوپلازم کې نور داسې ممبران لرونکي اورګانیلز هم نه لري، ورسره سټرکچرونه هم نه لري. یعنې کوم چې مثال خبرې د پلازمیک رپټیکولم مایټوکاندریا او شان دي نه په یوکاریوټیک کې دي، په پروکاریوټیک کې هغه نشته. او بل دی چې لري سیل دیوال لري. په یوکاریوټیک چې دي پرکونه یې وروسته وایو، یوکاریوټیک چې دي هغه موږ چې سیل ممبران غشا لري شابس، دی بیا حجروي دیوال لري. صحیح شو او د هغه څخه لاندې ځینې وخت پلازمولیما نازکه پرده هم سره لري ورسره. نو دا مو لنډ ډول سره وویل چې حجرات دوه رقمه دي، یوکاریوټیک او پروکاریوټیک. په لنډ کې ووایو یوکاریوټیک هغه حجرات چې اساسي هسته، هستوي غشا او هستوي غشا لرونکي اورګانیلز ولري. او پروکاریوټیک معنا ساده چې هغه واضح او جلا هسته نه لري، هستوي مواد اسپاشل سوي دي او همدارنګه نور هستوي اورګانیلونه هم په دې کې شته هم نشته. ښه دلته موږ چې وګورو دا راسته لاسته موږ وګورو دا یو یوکاریوټیک حجره ده. سیل دی منځ کې تاسو وینئ دا هسته ده شابس
هسته چاته بیا هسته ده هسته فشار شاوخوا بیا سایتوپلازم دی پاکي بیا دغه نشه لرونکي ارګانیلونه شه ډېر سته صحیح دي او بیا وروسته عضوي غشا شاوخوا چې په لاس موږ تاسو وګورو دا بیا پروکاریوټیک حجرات معنا دا څه ده هغه حجرات چې هغه ساده هسته‌ای مواد موجود داري چې دا هغه نیوکلیویدز دي هسته‌ای مواد دي خو هسته نه لري هسته‌ای غشا نشته همدارنګه سایتوپلازم کې نور هغه ارګانیلونه چې هغه ممبران لري هغه هم پکې کم دي یا نشته پکې اکثره وخت ځینې کدای شي کپسول ولري ورسره د غشا څخه لاندې غشا خو نه لري دیوال لري نه سل دیوال لري دیوال څخه لاندې دي وخت کپسول لري ځینې هم څخه به نازک غشا پلازمونیما هم لري ورسره تاسو دا یوکاریوتیک او پروکاریوتیک حجرات لاندې مو ویل موږ تاسو چې حجره وایو او موږ دا وپېژنو څومره کم حجرات شته یو د انسان په وجود کې د حجرات ډولونه دي هغه جلا دي چې بل عمومي ډول سره حجرات دغه دوه رقم موږ تاسو ویل یوکاریوتیک او پروکاریوتیک راځو موږ تاسو دا خبر کوم وخت چې انسان د مور په رحم کې جوړیږي موږ ویلي وای چې یو سپرم یو وم سره یو ځای کېږي نه زایګوټ جوړي درویش کروموزوم سپرم راوړي درویش کروموزوم چې دی هغه چې راوړي ومې ورته راوړي چې درویش سره یو ځای شي څو څنګه جوړیږي جوړ بسي شپږ څلوېښت پسې جوړ سي دغه شپږ څلوېښت کروموزومونه دا د انسان د وجود په هر حجره کې شته البته په جسمي حجراتو کې صحیح شو موږ تاسو دې بحث کړی په جنټیک کې مو دا ویلي نو دا شپږ څلوېښت کروموزومونه چې دي په دې کې موږ ویلي وای چې تقریبا د دې زره څخه نیولې بیا تر څلوېښت زره پورته شوه جنونه موږ تاسو ویلي وو چې دا جنونه چې شي دی موږ ویلي وای چې په دې کې هغه فعاله برخه چې ده هغه ټوله فعاله جنونه چې دي هغه د وجود ټوله وجود د چکی کوډي جوړي نو موږ تاسو کوم چې انسان د مو په ناس جوړیږي دغه جنونه چې د هر ساحه کې خپل دغه ساحه مربوطه برخه چکی ترتیبي یا جوړي نو د هر ساحه حجرات دغه جوړښت فرق کوي سره مثال د خبرې دی وای هغه برخه چې هغه مومنت رامنځته کوي نه حرکت رامنځته کوي ورې مثال لکه عضلات الس نور مثال تکلسي حجرات نه دلته خاص جنونه راځي دا برخه چکی ترتیبي جوړي مثال هغه برخه چې هغه مثال خبرې ټایټ جنکشن حجرات ترمنځ چې د ارتباط شي قایموي مثال اپیتیل حجرات په دې کې مثال خاص جن راځي مثال برخه چې کی مرته جوړي مثال تاسو یعنی دا خاص حجرات خاص کارونه کوي چې د خاص جنو په اساس کې هغه جوړي شي مثال ځینې خاص کارونه لکه مثال خبرې چې اکسترا سیلولر میټریکس د حجراتو د باندې ځینې مواد افرازي صحیح هغه مثال خبرې لکه چې لکه فایبروبلاست لکه کارتلیج مثال خبر لکه هډوکي مثال اوس کور په وجود کې ځینې کلسیم کم سي د هډوکس کلسیم راوځي د باندې په وینه کې کلسیم ډېر نه دا خاصه وظیفه ده چې ځینې حجرات شکی خاص وظیفه ته رسي یعنی د موقعیت او د وظیفې له مخې حجرات په خاص ځایو کې موقعیت لري چې د خاص جنو په اساس شي وي هغه کوډیږي جوړیږي صحیح څه چې مثال د غوړو وظیفه مثال یو مومنت ویل ځینې حجرات په مومنت کې رول لري چې هغه شی موقعیت لري مثال په عضلات کې موقعیت لري از نور تکلسي حجرات کې موقعیت لري صحیح څه مثال ځینې حجرات څخه خبرې د جنکشنونو جوړي مثال خبرې نه ځینې حجرات څخه خبرې د باندې افرازات کې مثال خبرې نه ځینې حجرات داسې کار کوي چې فزیکل تنبیه چې د مثال خبرې یا کیمیاوي تنبیه راخلي دا شته اړي اکشن پوتنشل ته اړي مثال خبرې عصبي تنبیه ته مثال خبرې اړي لکه مثال مشتعلات د ګرم شي سره مخامخ کیږي نه تو شي یخ شي مثال خبرې یا مثال خبرې ضربه زي مثال خبرې دا سیارات جوړیږي د خبر چیرې اعصاب ته په دا وخت دغه فزیکي تنبیه چې و یا کیمیاوي تنبیه چې و هغه په شوا وشتله په عصبي تنبیه چې ولا واوښتله یا په اکشن پوتنشل باندې واوښتي دا کار څوک کوي دا کار مثال اعصاب کوي صحیح یا سنسوري سیلز کوي هغه حجرات دا کار کوي چې هغه په اعصابو کې موقعیت لري صحیح ځینې حجرات مثال خبرې انزایمونه جوړي افرازي لکه په هاضمي سیستم کې یعنی په هاضمي سیستم کې داسې حجرات شته چې هغه دوامدار چکی ورې ځینې غدوات دي هغه انزایمونه جوړي افرازي دوامدار صحیح په هاضم کې کومک سره کوي دا د خاص حجراتو خاص وظیفې سولې یا مثال خبرې ځینې خاص حجرات شته چې ګلایکوپروتین جوړي مثال افرازي لکه مثال میوکس گلند صحیح مثال ځینې حجرات شته چې هغه سټراید هورمونونه افرازي مثال جوړي لکه مثال خبرې کوم حجرات لکه ادرینال گلند د دې غدې حجرات مثال تستس تخصصي حجرات مثال
اووریز حجرات دي چې راځي د سټراید جوړي مثال خبره. بل خپل آیون ترانسپورت، ځینې حجرات خپل د آیون ترانسپورت کار کوي، مثال لکه پښتورګي قرار لري، لکه په نار په غدوات کې قرار لري، دي آیونونه انتقالي صحیح شو وړي. بل مثال ځینې حجرات دي، مثال خبرې انټراسيلولر ډایجیشن، مثال خبرې چې داخل په حجره کې د هضم او د خوراک کار کوي، لکه مثال ماکروفاج. باش ما وجود ته میکروب وانتان داخل شي، ماکروفاج او نیوتروفیل راځي، هغه چې کی خوري او تجزیه کوي صحیح شو. ځینې حجرات مثال خبرې داسې کار کوي، ځینې حجرات چې هغه د په وجود کې شحم ذخیره کوي، مثال لکه فټ سیل د شحم حجرات نه د فټ ذخیره کوي. ځینې خاص حجرات داسې کار کوي، مثال خبرې میتابولیک ابزورپشن په جذب کې رول لري، شان جذبي. هغه مثال خبرې کولمو حجرات، کولمو په دغه لار کې چې هواري نه دا حجرات. نو دا موږ تاسو ویل چې ځینې حجرات په ځینو خاصو کارو لپاره ځانګړي شوي صحیح شو. هغه دي خاص سپیشلایز حجرات یا سپیشلایز سیلز لري چې هغه په نوم ځای کې موقعیت نه لري، ځکه دوی د خاص اکټیویټي لپاره خاص حجرات سره موږ لاندې داسې ویلی شو چې په وجود کې د خاص فعالیتونو لپاره خاص حجرات ځانګړي شوي دي چې هغه یوازې اکا چشکي ترسره کوي، او دې لپاره په هر انسان کې جینونه شته چې هغه چشکي جوړوي او برابروي. دا حجراتو اړوند یو عمومي داسې یو کنسپټ و چې تاسو ترلاسه کوئ. اوس راځو دا یو حجره موږ تاسو وینو صحیح شو. په منځ کې تاسې هسته چاوینې، بیا شاوخوا هستوي غشا ده، یعنې ټوله هسته ځین جوړه شوله، بیا سایتوپلازم دی چې ورې مثلا مټوکونډریاوې قرار لري، نه لایزوزوم قرار لري، د پلازمیډ رeticulum دې سموث رeticulum دې مثال د خبرې نه، سکرټري ویزیکلز دې مثال نه، دا ټول قرار پکې لري. بیا وروسته حجروي غشا ده سایتوپلازم ټوله اخري هغه سایتوپلازمیک ممبران دی نه ټوله شاوخوا، یا سیل ممبران دی مثال غشا ده. ښه نو دا و په لنډ ډول سره حجره. اوس راځو موږ تاسې پلازما ممبران موږ تاسې وایو د حجرې شاوخوا چې کومه غشا ده نه، موږ تاسې په دې باندې غواړو چې بحث وکړو. دا د حجرې یو د مهمو برخو څخه دی. سیل ممبران هم ورته وایي او پلازمالیما هم ورته وایي صحیح شو، دواړه ورته ویل کېږي. نو سیل ممبران چې دی یا پلازمالیما چې دی خپله د حجرې د مهمو برخو څخه. نو پلازما ممبران یا سیل ممبران چې دی دا د حجرې د مهمو برخو څخه دی. دی موږ خو ویله چې حجرات دوه رقمه یو یوکاریوټیک او بل چې پروکاریوټیک و. یوکاریوټیک چې د ګرد چې لري شاوخوا داسې یو پوښ لري چې هغه ته خپله سیل ممبران یا پلازمولیما یا پلازما ممبران وایي صحیح شو. او پروکاریوټیک چې هغه بیا سیل وال درلود. نو اول مهمه ځانګړتیا داسې وله چې ټوله یوکاریوټیک چې لري پلازما ممبران لري یا سیل ممبران لري. بل په دې پلازما ممبران کې مهم ساختمانونه شته لکه پاسپورلیپیډ، لکه کولېسترول، دې بحث کوو د خیر سره، لکه پروټین مثال خبره، لکه اولیګوساکرایډز، دا چې لري په حجروي غشا کې موقعیت لري. په دې کې به د هر یوې ځانګړې ځان ته وظیفه سرته رسوي، وروسته بحث به کوو مخته راځي. ښه عمومي ډول سره د حجروي غشا وظیفه څه شي ده؟ دا ممبران چې د حجروي غشا څه کار کوي؟ دې سلیکټیو بیریرز دي، یعنې دوی خاص مواد ته اجازه ورکوي چې هغه څه شي داخل شي. نو دوی چې دي فسیلیټیټینګ ولا ترانسپورت اف سپیسیفیک مالیکولز، یعنې خاصو مواد ته اجازه ورکوي چې هغه څه شي دننه تېر شي، هر شی تېر نه شي نه. یعنې د حجرې ډول ساتنه مثال د خبرې کوي، شکل ورکوي مثال د خبرې، خاص مواد پرېږدي مثال هر شی نه پرېږدي نه. د حجرې په دفاعي ساتنه کې ډېر مهم رول لري، د ځینې موادو پېژندلو کې ډېر مهم رول لري. نو خپله انټیګرینس بیا د خیر وایي د هغه پروټین دی چې حجرې ته د موادو انتقال لپاره لاره برابروي، چینل جوړوي. د خیر وروسته بحث پر کوو انشاءالله. بل څه کار کوي پلازما ممبران؟ دی خاص آیونونه چشکي ساتي، مثال هغه شیان چې په داخل کې ضرورت یې هغه په داخل کې ساتي. هغه آیونونه چې هغه باید د باندې ووځي هغه د باندې باسي. د آیونو توازن چشکي ساتي، مثال که سوډیم دی که پوتاشیم دی که مثال د خبرې دا کوم کلورین دی نه، که چیرې دغه امبالانس رامنځته کېږي، تغییر رامنځته کېږي، یو غټ مرضي انسان مرګ ورسره رامنځته کېږي. دا د ممبران چې دی برکت دی چې دغه آیونونه څه کوي په توازن کې ساتي سره صحیح شو. او بل موږ وایو چې دوی په پېژندلو کې مهم رول لري او په سیګنل ورکولو کې مهم رول لري. یعنې ځینې وخت داسې مثال خبرې یو هورمون راځي یو انزایم راځي په خاص ځای کې تاثیر کوي نه، ورې د هغه ځای حجرات خاص لري
سیګنل ورکوي هغه ته چې یوازې پر هغه باندې تاثیر وکړي، پر بل شي باندې تاثیر ونه کړي. نو هغه د ممبران برکاتي خاصه سپټره خاصه اغذیه سته خاصو حجراتو کې، چې مثال ځینې شیان چې د حجراتو سره سرو کاري یوازې هغه حجرې ته ورسي، په نورو باندې کار نه لري. صحیح شو؟ دا سره پېژني یو بل مثال د خبرې نه یو بل سره پېژني. او بل د دې کوم تکنس چې دی یا بدوالي تقریبا 9.5 څخه تر 10 نانومتره پورې دی چې دی هغه تکنس دی په الکترون مایکروسکوپ کې. او بل د ډبل لایر دی، دوه طبقه ایز دی چې هغه ورسره په کاس کې بیا اوس کوم ورڅخه ډبل لایر دی. ښه تاسو ورته وګورئ دلته دغه زموږ ستاسو د حجراتو ممبران دی، تاسو ورته وګورئ دا دوې طبقه ایز دی نه، یوه یې دغه لوړه طبقه ده دغه، او بیا یې دغه لاندې طبقه ده، دی ډبل لایر دی. صحیح شو؟ دغه طبقې چې جوړوي خپله دا خپله فاسفولیپیډس دي. لوړې په سر کې د فاسفیټ ګروپ لري، فاسفیټ چې هغه په اوبو کې منحل دي او اوبه خوښوونکي دي، هایدروفیلیک دی. په منځ کې دغه لیپیډس دی چې دا لیپیډس ټیلز یا لکیان دي. صحیح شو؟ نو دا یو خواته یو فاسفولیپیډ دی، لاندې بل فاسفولیپیډ دی. دی دوه طبقه ییزه دوه پوړیز جوړوي، دیوال جوړوي. داسې ممبران دا کوم کلسترول هم قرار داري چې مثال خبرې کوي گلایکولیپید څخه خبرې شوګر هم شته چې وروسته مخته راځي ذخیره ګرځي. نو دا و د حجرې ممبران یا پلازما ممبران چې غشاوه. موږ ویل چې دغه د حجرې غشا چې جوړیږي د فاسفولیپید څخه جوړیږي نه، چې لوړ فاسفولیپید لاندې بل فاسفولیپید. نو فاسفولیپید خپل چې دی فاسفولیپید بل شي نه دی، دی خپل د فاسفیټ او د لیپید مجموعه ته ویل کیږي. دغه لکۍ چې د لیپید تشابه او دغه لوړ چې دی دا خپل چې دی فاسفیټ ګروپ دی، لکیان چې دی دا خپل فټي اسید دی لیپیډز دی. صحیح شو؟ او دا لوړ چې دی هغه خپل چې دی دغه فاسفیټ ګروپ دی. صحیح شو؟ دغه لوړ سر چې دی دا هایدروفیلیک دی، معنا اوبه خوښوونکی دی، یعنې که په اوبو کې منحل ګورئ دا د حجرې غشا دی. مثال خبرې صحیح دی، مثال دا فاسفولیپیډ دی. صحیح دی، دا لکۍ دا سر مثال لوړ سر یې اخواته دی لکۍ لاندې ده. صحیح دی. که موږ چې دا د حجرې داخل فرض کړو د لوړ دا د حجرې د باندې فرض کړو، نو دی چې دی دغه سر چې دی د سرونه چې دی مثال خبرې دغه فاسفیټ برخه چې ده. صحیح شو؟ دا یې د دننه او د باندې خواته موقعیت لري. نو دننه هم اوبه شته H2O اوبه او د باندې هم اوبه شته. صحیح شو؟ نو دغه سرونه چې دی دا په اوبو کې چې په اوبو کې منحل دي، هایدروفیلیک دي، معنا اوبه خوښوونکي دي. چې دي هایدروفیلیک اوبه خوښوونکي دي او نان پولر معنا چارج نه لري. صحیح شو؟ ښه ښه بل خپله دغه زنځیرونه لري، لانګ چین دغه زنځیرونه دوه لري خپله دی. صحیح شو؟ فټي اسید لانګ چین لري دی خپله چې دا بیا هایدروفیلیک دی، معنا اوبه خوښوونکي دي. دا بیا پولر دي نه، اوبه چې دي اوبه خوښوونکي دي، یعنې یوه یې پولر برخه ده بیا چې نن پولر برخه ده. صحیح شو؟ بخش دي چې چپاسو سره دا هیر چې دلته په خط کې غلط شوی دی، دا هیر چې دی دا چې دی خپله دا یې پولر هایدرو یا پولر ګروپ دی شاوس چارج لري شاوس. فټي اسید چې دی هغه خپله نان پولر برخه ده شاوس. صحیح شو؟ هایدروفوبیک برخه چې اوبه نه خوښوي. دغه لکیان چې دی هغه دننه خواته دي په منځ کې موقعیت لري، هغه اوبه نه خوښوي. او هیر سرونه چې دي هغه د باندې خواته موقعیت لري او دننه خواته موقعیت لري، هغه چې دی اوبه خوښوونکي دي. ما زونه زده کړئ چې فاسفولیپیډ چې د فاسفیټ او لیپیډ مجموعې ته ویل کیږي، د حجرې دیوال جوړوي. په هر حجرې دیوال په هر برخه کې دوه کتاره دي، یو فاسفولیپیډ لوړ دی بل لاندې دی. صحیح شو؟ فاسفولیپیډ یو برخه لري چې یو فاسفیټ ساره فاسفیټ دی، فاسفیټ ګروپ دی، او لکۍ چې دی هغه لیپیډ دی. صحیح شو؟ دغه لیپیډ چې دی بینز دا په اوبو کې نه دي منحل، منځ کې اوبه نشته. صحیح؟ نو دا چې دی دا یې هایدروفوبیک دی، معنا اوبه د اوبو څخه بد راځي، هایدروفوبیک. صحیح شو؟ د اوبو څخه چې راځي بد راځي. او دغه لکۍ چې بیا ده دغه سر چې بیا دی هیر چې بیا دی هغه هایدروفیلیک دی، معنا اوبه خوښوونکي دي. سر هایدروفیلیک دی او لکۍ یې هایدروفوبیک دی. کس کې ته وګورو مانځي ښه زه ورته وګورئ تاسو په دغه عکس کې موږ تاسو وینئ دغه ټوله اوږده غشا ده ګرده
تجربه شهاده دغه شنشن چې تاسو وینئ د جدانو پر رقم دا د پاسپورت لپیټ چې دی هغه سرونه دي پاسپورت ګروپ دی صحیح سو پاسپورت ګروپ دی مینس کې دغه ژړ چې تاسو ګورئ دا به چې دی به لپیټس دی چې هغه به لپیټس دی مینس کې دا ژړ لپیټ دی نو دغه سرونه چې دی یو به خارج خواته اوټر او بل به داخل خواته اینر ایسو دا به اوټر پارس د باندې خوا پارس کو لاندې به اینر خوا پارس لاندې خوا پارس سرونه چې دی هم به داخل تی هم به سرونه چې دی خارج تی نو د باندې هم وبسته داخل کې هم وبسته دا سرونه په اوبو کې منحل دي هایدروفیلیک او بخښون کې دي او مینس چې دا مینس دا شهم چې دی غوړی اس وخت په اوبو کې نه حلیږي صحیح نو دا مینس کې دا غوړ دی هایدروفوبیک دی معنا او بد نه خوشي مینس کې ته وبنست دا مې راوي شاو دا مهمه خبره بل په حجروي غشا کې ګلایکولیکس ده ګلایکو معنا ګلوکوز یعنی ګلوکوز چې نو شارم سره وصل لکه مثال ګلایکولیپید د ګلوکوز سره لیپید شهم وصلي او ګلایکو پروتین د ګلوکوز سره پروتین وصلي دته ګلایکولیکس ویل کیږي دا هم په حجروي غشا کې موقعیت لري صحیح چې دا په سیګنل مثال وګوره ګلایکو پروتین دا ګوره دا یو ګلایکو پروتین دی صحیح دا بیا ګلایکولیپید دی مثال خبره دی بیا د سیګنل د پاره د حجرې د پیژندل د پاره مواد پیژندل د پاره چې کومک سره کوي حجرې پر اساس باندې چې لري موقعیت لري صحیح سره بیا موقعیت لري پروتین چې تقریبا پروتینز په حجروي غشا کې تقریبا 50% کې برخه جوړوي چې په کې دا مثال یا انټیګرال پروتین دی یا پریپرل دی انټیګرال په دې معنی ورته ګوري داس دوار خو ته خلاص چې نه لې په جوړ کړی ویني اسې مواد شتيري دا انټیګرال دی صحیح سو هغه پروتین چې د حجرې په غشا کې دوار خو ته خلاص لکه د پایپ پر رقم مواد تیریش او پریپرل به هغه پروتین دی چې واز یو طرف ته ګوري دا پروتین دی څه خبره ایسو دا دې مثال خبره نه دا غي مثال خبره نه مثال خبره دا غي اگر چې پریپرل پروتین دی انا یو طرف ته دی یو خبره دی مثال خبره نو پروتین دوار کم په غشا کې ستا یا به انټیګرال یا پریپرل انټیګرال هغه چې مکمل چینل جوړي مکمل حجرې ته داخل مواد وړي وراباس او پریپل به هغه چې هغه یوازې یو طرف ته تقریبا 50% شکی برخه پروتین جوړوي بل موږ دا وظیفه چې ده سیسو د ګلایکولیکس او د پروتین دی وظیفه اکثر وخت چې د ریسپټر کار کوي اخزه کار کوي کله باندې مثال هورمون راځي انزایم راځي او د شکی دی په واسطه پیژني سیسو سل اکوګنیشن یو حجره چې بل حجره پیژني مثال خبر نه هم په دې سره پیژني اوس مثال خبره مشتاس په وجود کې سپین حجرات لري صحیح سو وایټ بلډ سیل مشتاس اوس که حجره راځي مثال خبره د خو ام میکروب د باندې زوړیا و اوس که میکروب داخل سوی د حجره څنګه کولای شي میکروب او خپل حجرات سره پیژني ان دا حجره ودی خپل حجرات نه مړ کوي نه چې میکروب مړ کوي ځکه د حجرات چې بل سره پیژني سل اکوګنیشن ته وایي حجره بل سره پیژني دا سیګنالونه دی لري په سره پیژني کمیونیکیشن حجرات ترمنځ کوم خبرې کیږي نه کوم ارتباط ساتل کیږي دا چې هم پروتین او ګلایکولیکس شته مهم رول لري او بل اډهیژن په ځینې ځایونو کې حجرات سره نشتی سره وصلیږي یو بل سره ځای کیږي مثلا خبرې او اډهیژن کې چې دا هم شته ګلایکولیکس د برکات دا شي راځي چې ګلایکولیکس شته د ګلوکوز لیپید او ګلوکوز پروتین مجموعه ته ویل کیږي پروتین دوه رقم دي یا به انټیګرال یا به پریپرل دي او اوس په موبایل چې یا به ریسپټر کار دی کې شابس یا سلسله ریکګنیشن دی یا کمیونیکیشن یا اډهیژن دا موبایل دا خو دې شاوه اوس په راس مشتاس به ترانسپورت مشتاس وای چې حجره چې کوم وخت مواد داخل ته یا خارج ته ځي دغه ترانسپورت څنګه کوي مواد څنګه داخل ته ځي یا څنګه خارج ته ځي ما به دا لږ تشریح ورکړم څه به وایي نو پیسه به اخر څه وایي نو راځو موږ تاسو ترانسپورت دوه رقمه ده کومه حجرې ته مواد داخليږي یا خارجيږي دوه رقمه دي یا به پیسیو ډول سره یا به اکټیو ډول سره تاسو پیسیو ډول هغه ډول دی چې هغه پیسیو ډول هغه ډول دی باندې بس بس هغه ماست تشریح پیسیو ډول هغه ډول دی چې هغه غیر فعال یعنی ای ټی پی نه غواړي معنا انرژي ته ضرورت نشته او اکټیو ډول هغه ډول دی چې هغه ای ټی پی چې لري ضرورت لري هغه تاسو ای ټی پی چې غواړي
په پیسیف ډله کې څه خبرې سمپل ډیفیوژن مشکل راځي صحیح دی چې هغه مواد ماز داخل تیریږي مثلا یو ځای مواد ډېر دي یو خواته بل خواته لږ دي خپل مواد زیات بل خواته اوزموز دي اوبه یوازې اوبه تیریږي صحیح څه فسیلیټیټ ډیفیوژن دی د یوې چینل له لارې څخه چې مواد تیریږي اکټیو چې بیا انرژي غواړي لکه پمپ دی مثال په اکټیو کې دا رقم دی چې یوې خواته مثال مواد ډېر دي نور هم روان دي اوس پیسیف دا رقم دی چې مواد مثال خبرې خواته ډېر دي مثال خبرې بل خواته مواد لږ دي دغه ډېر چیرې راځي لږ خواته پیسیو کې کېږي دا کار په اکټیو کې سره کم یې په اکټیو کې برعکس دی دغه لږ څخه ډېر خواته ورځي دا انرژي غواړي دا کار اسانه نه دی دا کار چې غواړي انرژي غواړي اکټیو صحیح شو په دې کې پمپ او ویزیکل دواړه پکې راځي پمپ کې پرایمري او سیکنډري سبا اخر بحث پر کوو ویزیکل کې بیا اگزو چې د باندې شان وځي او اندو چې داخل ته شان راځي صحیح شو په داخل شان ته کې هم خبرې پینو چې کوچني شان یا اوبه راځي پاګو چې غټ شان راځي صحیح شو او بل بیا ریسپټر میډیټري چې د یو د اخذې یا سپټر سره یو ځای کېږي بیا وروسته مواد داخليږي دا اوس موږ تاسې نن لنډ ډول درس چې زیات ماسنین غیر حاضر بخیر صبا آخر بیا انشاءالله دغه ترانسپورټ ټوله بالاخره صبا آخر بیا ووایي ژوند د پاره د غونډه بسته نو الله مڅه ښه شپه ولرئ